سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د سولې ولسي مجمع غني ته په خطاب کې ویلي که استقلالت لري د بندیانو د خلاصون صادر شوی فرمان تطبیق کړه. خلیلزاد په ټولو لوري غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې وکړي. د چمن او سپین بولدک لار د پخوا په څیر د سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل کیږي. د ترکیې ولسمشر د عبادت کوونکو پر مخ د کاریه تاریخي جومات د پرانیستلو امر کړی. روسیې تمه ښودلې چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا په عراق کې د پاتې سرتیرو په ویستلو ټینګار کړی دی. اوباما وایي ټرمپ له ولسمشرۍ سره د تلویزیوني نندارې په ډول چلن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د خپلو بندیزونو د بیا پیل ننګه کړې. د خبرونو پای.